د اسانه انګلیسي زده کړې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او د انګلیسي په باره کې ونه یو ویډیو درته جوړوم. که څه هم موږ تېره ورځ لومړنی درس ویلی هغه کې یو څو جملې راځو، نن دوهم درس ته او یو څو جملې چې د انګلیسي باره کې د هغه تاسو ته وړاندې کوم. لومړنۍ جمله he is a nurse. هغه یو نرس دی. نرس هغه څوک چې ډاکټر سره کار کوي. دویمه جمله she is a doctor. دی یوه ډاکټره ده. دریمه جمله I am a boy. زه یو هلک یم. څلورمه جمله what is your name. ستاسو نوم څه دی. what is your name. ستاسو نوم څه دی. پنځمه جمله I live in Afghanistan. زه په افغانستان کې اوسېږم. I live in Afghanistan. زه په افغانستان کې اوسېږم. تر بله ویډیو چې زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي څخه تعالی مسپارم.